الله الرحمن الرحیم السلام علیکم که تاسو غواړئ زه خپلې ویډیو دا شانې ایډیټ کړم څنګه تاسو زما پر سکرین باندې ښکاري همدا شانې ویډیو ایډیټینګ که تاسو کول غواړئ چې وایي په بیک ګراوند کې خپل کم کلرز دي دا چینج کړم که تاسو په بیک ګراوند کې بوټي یا نور څه تاسو یې زه د هغې کلر چینج کړم بیک ګراوند کې کلر چینج کړم مختلف قسم ډېر شي کلرز دي تاسو پکې کم یو هم چینج کول غواړئ نو بالکل په اسانه او په یو کلیک باندې چینج کولی شئ که دغه شانې ویډیو ایډیټینګ تاسو کوئ خپلې ویډیو دغه شانې ایډیټ کوئ ټیک ټاک یا فیسبوک نورو سوشل میډیا کې اپلوډ کوئ نو ستاسو په ویډیو باندې ویوز راځي ځکه داسې قسم ویډیو ایډیټینګ نن سبا ډېر زیات په ټرینډینګ کې دی چې څوک یې هم کوي ویوز پرې راځي په ډېرو ملګرو له طریقه نه ورځي دغه شانې ویډیو ایډیټ موږ څنګه کولی شو اکثر ملګرو دا خیال دی دا په هیوي سافټویرز باندې کېږي نو بالکل نه دا تاسو په اسانه او په یو ورکوټ اپلیکیشن باندې په یو کلیک سره کولی شئ مختلف قسم ډېر شي کلرونه دي چې تاسو پکې کم یو هم غواړئ بیک ګراوند کې هغه تاسو اپلای کولی شئ په خپل بیک ګراوند باندې او نور تاسو ویډیو به هم هغه شان دي داسې قسم ویډیو ایډیټ موږ کولی څنګه شو په کوم اپلیکیشن به کوو دا ټوله طریقه درته درښیم خو دې نه مخکې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ ویډیو شیر هم کړئ چې هر سړی دا زده کړي نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته زما د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري دې لپاره موږ یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوو هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره تاسو کروم ته لاړ شئ یا بل براوزر ته لاړ شئ په ستاسو موبایل کې چې کوم براوزر وي او هغه براوزر کې تاسو سرچ کوئ اے پی کې وي نام څنګه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري کله تاسو سرچ کوئ فرست نمبر کوم ویب سایټ تاسو سره راوړي همدغه ویب سایټ تاسو اوپن کوئ کله تاسو دا اوپن کوئ دلته کې دا بره سرچ بار دی په سرچ بار کې تاسو سرچ کوئ چینج کله به تاسو چینج سرچ کوئ او په سرچ باندې کلیک کوئ نو تاسو به دا پوسټ شو شي دا پوسټ تاسو اوپن کوئ لاندې سکرول کوئ ډاونلوډ بټن دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ کله تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ اوپن کوئ تاسو دا شین انټرفیس شو شي دلته کې به لیکل دی اوپن ګیلري تاسو پر اوپن ګیلري باندې کلیک کوئ کله تاسو په اوپن ګیلري باندې کلیک کوئ دا تاسو ګیلري ته راشي تاسو د خپل ګیلري نه ویډیو راواخلئ کله تاسو په ګیلري نه ویډیو راواخلئ تاسو دا شین انټرفیس شو دلته کې لیکل دی لټ تاسو پر لټ باندې کلیک کوئ کله تاسو په لټ باندې کلیک کوئ بیا تاسو د ښي طرف ته معمولی سکرول کوئ دلته کې لیکل دی ټاپ 25 تاسو په ټاپ 25 باندې کلیک کوئ کله هم تاسو په ټاپ 25 باندې کلیک کوئ دلته کې ډېر شي کلرونه دي اوس دا یو کلر ولما ورکو دا سنو غونډه کې مطلب واوره شوي دا چې کوم دی نو بل شانی یو بلو کلر دی یلو کلر دی او دا پکې ګرین دی شین کلر دی مختلف قسم ډېر شي کلرونه دي کم یو هم تاسو په خپل ویډیو باندې اپلای کول غواړئ هغه پکې تاسو اپلای کوئ دا پکې سپرینګ والا دی دا شین تاسو پکې دا اپلای کوئ کله به تاسو دا اپلای کوئ او بیا تاسو ډاونلوډ کول غواړئ کوم یو تاسو خوښ شي په خپل ویډیو باندې په ټیک باندې کلیک کوئ او سیو ټو ګیلري باندې کلیک کوئ دا ویډیو به تاسو په ګیلري کې سیو شي تاسو بیا په سوشل میډیا کې شیر کولی شئ او ډېر په اسانه په یو کلیک باندې هم دا شنې ویډیو تاسو ځله ایډیټ کولی شئ د دې اپلیکیشن مخکې تاسو پته وه که نه وه ما ته ضرور کمنټ کوئ دا شی نور مزدار ویډیوز لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ الله حافظ